سلامونه د تازه خبرونو څخه د ځان خبرولو لپاره د پښتو آل نیوز چینل سبسکرایب کړئ. د کونړ کې د پاکستان پوځیانو راکټي برید ملکي وګړو ته مجبوره اړولې ده. نن دوشنبه 28مه د میزان د 1999 کال سره سمون خوري. د آرامي وروسته پاکستان پوځیانو یو ځل بیا پر کونړ ولایت راکټي برید کړی چې له امله یې 5 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کونړ والي ویان عبدالغني مصمم وایي تېره ورځ یکشنبې د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ اړوند ترخو اوبو په نوم کلي کې یو کور د پاکستاني ځواکونو راکټي برید هدف ګرځېدلی دی چې له امله یې د یو ماشومې په ګډون 5 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. مصمم په خبره په پیښه کې کور تخریب شوی او د مالی زیان ترڅنګ یو ماشوم وژل شوی ده او د هغې مور په ګډون 4 تنه نور ټپیان شوي دي. پاکستاني لوري که څه هم د پیښې په تړاو څه نه دي ویلي، له اوږدې مودې راهیسته وخت ناوخته ډیورنډ کرښې پر غاړه پرتې سیمې د پاکستان ځواکونو تر بریدونو لاندې راځي چې زیاتره وخت پکې ولسي وګړو ته مرګ ژوبله اړول کیږي. تر بیا ښه وخت.